که دا ډېر مولیان زموږ نه دا خلک څنګه دوکه کوي په دې ګډو وډو خبرو رانه دوکه کوي بس وایي یاره دوی دا وایي او دوی وایي چې پنځمې خور سره نکاح کېږي او دوی وایي چې امامان کافران دي او دوی وایي چې دا مسلمانان ټول مشرکان دي او دوی وایي چې د علم دا کتابونه ټول وسېځي او دوی وایي چې دا دي او دوی وایي چې یهود نصارا غوره دي او خلکو د دې مسلمانان چې کوم ورته ناست یې مخې ته هغه یار هغه صرف سر شړپوي د هغه په دې دومره کوپړۍ کې دومره دماغ نشتی چې دی د مولوي صاحب ته دا وایي چې مولوي صاحب تا خبرې ډېرې وکړې خو په دې څه دلیل شتي یعنې ته چې دا وې چې دوی دا کوي دوی دا کوي یو دلیل خو به وښایه کتاب کې ویلي ویډیو کې راغلي دي چېرته اډیو کې خبره کړې ده صوتي دا خو ته وې خلک وایي لکه زه یو مجلس کې ناست وم نو هلته د خلکو باز شروع کړی دی چې وایي چې دلته مانځه کې رفالدین کوي په یو مانځه باندې 15 ریاله ورکوي په یو مانځه 15 ریاله ورکوي نو ما هغه کس ته دا ووایي دا مخکینۍ خبره ما ورته ویل دا خو ډېره ښه ده ما ته دا ځای وښایه زه خو لازم دا پیسې تیالم دین او دنیا نو 15 ریاله په یو مونځ باندې دا شو 115 ریاله د ورځې 115 چې ظالم سره د پیغمبر د طریقې زه به مزدوري څه کوم او دغه پروت به م دغه به کوم اسټې داسې دلته کسان لیږي او هغوی وي دغه سند دی هغوی وي ښه د هغه کسانو خواله چې ورشي هغه هم وایي چا وي چې بل له ورشي هغه چا وي ټوله کمپني د چا وي ده خلکو وي چا وي او موږ اورېدلي او مشران ویلي دي او مشهوره ده دا ټوله هغه قصه ده چې د دې نه سر شتي نه پېښ دي بل اوس پکې ووایي دا وایي دوی بهر ملکونو ته مزدورونه لاړ شي او هلته وله پیسې ورکړي او قصه وله ټوله ګډوډه کړي زه دلته تاسو ته هم تاسو خو پرېږدئ زما ستاسو سره غم نه دی ما ته راځئ وښایه دا کوم ځای کې پیسې ورکوي والله دا دې سعودي عرب کې 3 کاله عمر و چې راغلی یم او دلته یم او اوس که تاسو ته راځئ معلوم یې ما ته یې وښایئ چې اول خو زه ورشم ځکه زه ډېر حقدار یم که نه تاسو حقدار یې زه ډېر حقدار یم بله یو ملګری زما خوا نه راغی سخت خوشحاله و وی الله راته د قرآن او حدیث ته منهج را نصیب کړی دی او ډېر زیات وی خوشحاله یم او 2014 نوی ما ستا بیانونه اورېدو او وی سبحان الله زه ډېر زیات غریب وم انتهایي غریب وم وی دا هغه ملګری پاکستان نه راغلی عمرې له او ملاقات له راغی ما ته قصه کور کې وکړه د هفته که 2 هفتې مخکې نو زه به مالداره شوم او دومره مالداره شوم چې خپل دوکانونه او خپلې ځمکې مو په دې 3 کاله کې اوس یې خلکو له جوړه شو چې دی اول غریب و اوس مالداره شو نو قصه څه ده صرف سعودي عرب نه دی کویت ورسره ووایه سعودي عرب نه پیسې راغلې کویت نه نو درېیم ځای د برطانیې نه اوس عجیبه دا د برطانیې پیسې ورکوي قرآن او حدیث باندې عمل کوي عقل کم ځای کې دی که موږ داسې وایو چې سعودي عرب پیسې ورکړي دي بیا به زه جو دروغ دي خو زه کویت ورکړي زه یو مسلمانان دي نو اوس برطانیې تاله پیسې درکوي او امریکا تاله پیسې درکوي چې ته څه وکړه خلکو ته سوچه قرآن او حدیث بیانوه دا بدعات او خرافات پرې دا د منلو خبره ده نو هغه ورور ته ما خندله ملګري ته باید ته پکې اوس ښه راګیر شو ځکه به ته یعنې ښه واضح ده چې اوس پورې غریب وي او اوس ته صحیح مالداره که ته دا زاره خپله شنه کړي او د خلکو ته ووایي چې دا خو د تقدیر خبرې دي الله اوس مالداره کړه خو دوی خو د سر نه ویل ځکه چې هلته دوی ته دا خبره بیان شوې ده چې دې خلکو ته پیسې میلاویږي او اخوا حقیقت ته خبرې نشته